د اواز ملکن د مجلس عملي چیرمن ګران مشر ناموس خان ناموس صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل کلام زموږ سره شریک کړي. ناموس خان ناموس صاحب د خپل کلام نه مخکې د سمی یو شعر ویمه. سمی وایي ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه؟ هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده. دا چې د دنیا د خلکو بدې شم، دا چې د دنیا د خلکو بدې شم، ستا په سر اشنا د خلکو بدې شم. او حسد کینه بغض کوي ما سره، حسد کینه بغض کوي ما سره، هسې بې ګناه د خلکو بدې شم. او ای جانانه ستا مینه ده نور څه دي، ای جانانه ستا مینه ده نور څه دي، بس په دې بلها د خلکو بدې شم. او هیڅ ګناه مې نشته خو بس دومره ده، هیڅ ګناه مې نشته خو بس دومره ده، هسې خامخا د خلکو بدې شم. او تل د محبت پرچار مې کړی دی، تل د محبت پرچار مې کړی دی، زه په دې وینا د خلکو بدې شم. او نه کوم د چا بد او نه مې کړي دي، نه کوم د چا بد او نه مې کړي دي، خدایه ولې بیا د خلکو بدې شم. او نه کوم د چا بد او نه مې کړي دي، خدایه ولې بیا د خلکو بدې شم. مخته پکې نشته دی.